د افغانستان ملي دفاع وزارت مراسیال په هلمند کې ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه له سرحدي پوستو څخه لیدنه وکړه. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي دی چې د اسلامي امارت ملي دفاع وزارت دویم مراسیال مولا عبدالقیوم ذکیر په مشرۍ پلاوي د هلمند په بهرامچه ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د اسلامي امارت له سرحدي پوستو څخه لیدنه کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ویلي چې له مولا عبدالقیوم ذکیر سره په دغه سفر کې په هلمند ولایت کې د اسلامي امارت د 215 اعظم کل اردو قوماندان مولا شرف الدین تاکی او د هلمند والی عبدالرحمن مسلم کندزی هم ملتیا کابله او د هلمند ولایت بهرامچه ولسوالۍ د ډیورن کرښې ته څیرمه امنیتي پوستې له نږدې وکتلې. د افغانستان اسلامي امارت ویلي دی چې مولا عبدالقیوم ذکیر او پلاوي د بهرامچه ولسوالۍ د روبات په سیمه کې د اسلامي امارت ځواکونو ستونزو ته د رسېدګۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت دغه لوړپوړی چارواکی پر داسې مهال ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه له سرحدي پوستو څخه لیدنه کوي چې څو ورځې وړاندې په کندهار کې د شپږو سرحدي ولایتونو د والیانو ترمنځ د امنیت او تشکیلاتو په اړه د همغږۍ ناسته وشوه. او وروسته خبر دا چې بنګلادیش او پاکستان سره سلا شول چې اړیکې بیا ورغوي. بنګلادیش او پاکستان چې یو وخت په 1971 کال کې له جلا کېدو وروسته سخته دښمني سره درلوده د یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې خپلمنځي اړیکې چې د اوږدې مودې راهیسې کړکېچنې وې ورغوي او سوداګري بیرته زیاته کړي. خو بنګلادیش دا هم وویل چې یوه مهمه مسله چې پاکستان باید د جګړې پر مهال د شویو ظلمونو څخه بخښنه وغواړي لا پاتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې په تیرو 14 کلونو کې لومړی پاکستانی لوړ رتبه چارواکی دی چې د بنګلادیش لیدنه کوي وویل چې د دواړو هیوادونو د ولسونو د خیر ښېګڼې لپاره ساحه او امکانات پراخ دي. د پاکستان پوځ د 1971 کال د جګړې پر مهال په پراخو ظلمونو تورن شوی دی. په دغه جنګ کې سلګونه زره کسان او د بنګلادیش د اټکل سره سم میلیونونه کسان ووژل شول. په ډاکا کې ډیری کسان لا هم د اسلام آباد څخه غواړي چې د وژنو څخه بخښنه وغواړي. د بنګلادیش د بهرنیو چارو سلاکار محمد توحید حسین وویل چې د بخښنې مسله حل شوې نه ده خو په دې سلا وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي.